یو څو شعرونه د ځان خواږه مې درکړه څومره بختور مې کړلې د ځان خواږه مې درکړه څومره بختور مې کړلې ګرانه لالیا پارځای کې معتبر مې کړلې ما در له خپل وینې درکړې د څلور اندامه دا کرامات زما منه چې پېښور مې کړلې ما در له خپل وینې درکړې د څلور اندامه دا کرامات زما منه چې پېښور مې کړلې او رنگ د ادب مې درته ښه په زبر زیر وبخه رنگ د ادب مې درته ښه په زبر زیر وبخه ما چې پښتو ادب ته راوستې نو غر مې کړلې رنگ د ادب مې درته ښه په زبر زیر وبخه ما چې پښتو ادب ته راوستې نو غر مې کړلې څومره په ګرانه مې اشنا نه سترګې واړولې څه په اسانه راته وایي چې منکر مې کړلې څومره په ګرانه مې اشنا نه سترګې واړولې څه په اسانه راته وایي چې منکر مې کړلې او درد غزل ته د خواږه د استاد بیا راوړي درد غزل ته د خواږه د استاد بیا راوړي اوس په جار وایم د خیره چې منظر مې کړلې ډېره مننه درد غزل ته د خواږه د استاد بیا راوړي اوس په جار وایم د خیره چې منظر مې کړلې محبت ځان له یو هنر غواړي خوی د ادم رنگ د بشر غواړي مینتوب خو لیونتوب شو ځکه که د زړه ورکو بیا ځیګر غواړي لیونۍ تمه د جرګو نه کوي جرګې خو اوس د مین سر غواړي ملال ستا په تمه ستا لیونۍ دیدن د اوس هم په ګودر غواړي انقلابونه په پیسو نه راځي دا خو د وینو بخور غواړي یا د حسین د کربلا قصه وي یا د خالد په شانتي نر غواړي دغه تورسرې چې نن بیا راوتې دا په زکات کې یو صادر غواړي او منظره ته خو هم څه وایه که نه جاوید ځان له همسفر غواړي هر څوک د وخت تصویره ستړی یم راغلی یم او زه د پښتنو د کام وګړی یم راغلی یم ورک شم خو پیدا شم زه د مینې زوال نه لرم ځکه ستا د اوښکو سیلاب وړی یم راغلی یم چپ لکه ګونګې یم د سوال روټۍ ته ناست یمه چپ لکه ګونګې یم د سوال روټۍ ته ناست یمه سم په اوږو بار لکه یو مړی یم راغلی یم ګرم لکه اوسپنه یم هر څه ته تیار یمه تو لکه د غټ پیټي نه پړی یم راغلی یم اخر منظر صاحب سره ناست دی خلکه چې تاسو دواړه خپلو کې پوهیږئ ښه خلکه چې تاسو دواړه خپلو کې پوهیږئ ښه خلکه ګلمخې زه درېمګړی یم راغلی ډېره مهرباني خلکه چې تاسو دواړه خپلو کې پوهیږئ ښه خلکه ګلمخې زه درېمګړی یم راغلی یم او په دې ویاړ کوم له چا نه یریږم او په دې ویاړ کوم له چا نه یریږم درد د پښتو د ادب غړی یم راغلی یم ډېره مننه درد صاحب ډېره مهرباني یو جهان مننه موږ هم وخت راکړو بیا په کلام باندې دې موږ ماړه کړو تقریبا نن ورځ دپاره موږ کار وشو د خیره او تر بل مرکې پورې بیا د خیره سره سوچ کوو یو نوي ملغلرې سره د ادبي کاروان دې پروګرام سره تاسو د ټول نه اجازت غواړم د داود شاه درد د سیډه اسماعیل ارمان د سیډه محمد زهیب خان د سیډه مونږ چې کوم ملګري مونږ سره د کیمرې شاته ناست دي د ټول د سیډ نه یو جهان مننه خپل ډېر خیال ساتئ او جاوید ناتار سره د نورو ملګرو ته خپل دعاګانو کې یاد ساتئ